څنګه اوسني دور انټرنیټ دنیا کې خپل ځان خوندي ساتي شو چې څوک زموږ موبایل هیک نه کړي یا زموږ فیسبوک آی ډي هیک نه کړي او یا زموږ کمپیوټر څوک هیک نه کړي، نو د دې لپاره موږ ته څه پکار دی چې خپل ځان خوندي وساتو، حال دا چې انټرنیټ په دنیا کې هیڅ هم خوندي نه دي. نو د دې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ ترڅو تاسو ته پته ولګي چې په اوسني دور کې زه خپل ځان څنګه وساتم. السلام علیکم، زه یم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. هیکران څنګه زموږ موبایل ته لاسرسی پیدا کوي، زموږ ایمیل ته، زموږ فیسبوک آی ډي، ټویټر ته. دوی څنګه په دې باندې بریالي کیږي چې زموږ چې کوم شخصي اکاونټونه دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي. نو د دې لپاره به یو ساده مثال راواخلو. لکه څنګه د ماهیانو نیولو لپاره موږ په اوبو کې جال اچوو، په هغه جال کې چې کوم څه د ماهیانو خوښیږي د خوراک لپاره، نو هغه ورته یږدو تر څو چې ماهیان راشي زموږ په جال کې ګیر شي. خو سوچ وکړئ که موږ په دې جال کې داسې څه ورته واچو چې ماهیانو نه خوښیږي او نه یې خوري، نو هغه به ولې زموږ په دې جال کې ګیریږي. هماغسې هیکران زموږ د موبایل یا سیسټم د هیک کولو لپاره جال اچوي تر څو موږ د دوی په جال کې ګیر شو. دوی دا جال څنګه اچوي؟ نو دلته هیکران د جال اچولو لپاره ډیر د هیکینګ تخنیکونه کار اخلي. ستا مخې ته داسې وړاندیزونه وړاندې کوي، بعضې داسې میسیجونه لیږي چې تا ته وایي چې تا دومره ډالره ګټلي او یا تا ته دومره ډالرو لاټري وتلي، او یا زموږ بانک تاسو ته دا وړاندیز وړاندې کوي. نو د دې پیسو حاصلولو لپاره په لاندې لینک باندې کلیک وکړئ، او یا نور داسې شانتې میسیجونه ایمیلونه درته لیږي چې تا مجبوره کوي تر څو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او خپل موبایل کې مو هغو ته اجازه ورکړئ. نو تاسو ته به داسې ښکاري چې دا په حقیقت کې دا میسیج یا ایمیل موږ ته خپل بانک یا رسمي کمپنۍ رالیږلی، خو په حقیقت کې هغه درته هیکرانو رالیږلی وي. او یا بعضې خو داسې خلک هم وي چې کم هغه ایپس چې پلی سټور کې په پیسو اخیستی کېږي، نو دوی غواړي چې هغو باندې پیسې ورنه کړي، هغه مفت ډاونلوډ کړي. نو د دې لپاره دوی د کوم بل ویب سایټ ته ځي او هغې نه یې ډاونلوډوي چېرته چې په هغه اپلیکیشن کې هیکرانو بدلون پکې راوستی وي. او کله چې موږ هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو او انسټال یې کړو، نو زموږ د موبایل وخت به ټول د هغه سره شي، زموږ کیمره استعمالوی شي، موږ چې کومې خبرې پې کوو هغه دی اورېدی شي، زموږ کانټاکټ نمبر یا زموږ د موبایل مایکروفون ته هغه لاسرسی په اسانۍ سره پیدا کوی شي. حال دا چې زموږ ټول موبایل واک د هغې سره شي. هیکران اکثره کوشش کوي چې داسې به لار پیدا کړي تر څو هغه ستا موبایل ته یا سیسټم ته داخل شي. نو داسې صورت کې اکثره موږ نه غلطیا نه کېږي. مطلب که په لنډې ټکو کې ووایو، زموږ ټول موبایل ډیټا یا ایپس ته لاسرسی پیدا کوی شي او موږ ته به پته هم نه لګي. دغه شانتې ایپس په انټرنیټ کې ډېر زیات پیدا کېږي. نو په کومه طریقه هیکر کوشش کوي چې داسې یو اپلیکیشن زموږ موبایل کې انسټال کړي، نو بس د هغې کار بیا وشو، هغه به ریموټلی زموږ ډیټا اکسس کوی شي. که هغه بل ځای کې هم وي، انټرنیټ په تھرو به زموږ ټوله ډیټا هغه اکسس کوی شي. نو دلته زه باید یادونه وکړم چې اکثره کسانو ته داسې ښکاري چې پلی سټور کې څومره اپلیکیشن دي هغه خوندي دي، خو داسې نه ده. په پلی سټور کې ډېر داسې اپلیکیشن درته میلاویدی شي چې هغه سپای یا جاسوسۍ لپاره کارول کېږي. کله چې دا ایپس انسټال شي او هغې ته اجازه ورکړو، نو هغه لکه مخکې چې ما یادونه وکړه زموږ موبایل ټوله ډیټا چې څه یې هغې ته لاسرسی پیدا کوی شي او زموږ ډیټا غلا کوی شي. خو دا په دې معنی نه ده چې پلی سټور کې ټول اپلیکیشن د جاسوسۍ لپاره استعمالیږي. ګوګل همیشه کوشش کوي چې داسې اپلیکیشن پیدا کړي کوم چې هیکران استعمالوي د هیکینګ لپاره، هغه د پلی سټور څخه لرې کړي. نو دلته د هر څه نه بچ کېدل ممکن نه دي، ولې چې دا د انټرنیټ دنیا ده. دلته یو شی هم خوندي نه دی او په انټرنیټ کې هر یو شی هیک کېدی شي. نو تاسو همیشه په احتیاط سره اوسیږئ. نو دلته سوال دا پیدا کېږي چې آخر موږ خپل موبایلونه څنګه د هیک کولو څخه بچ کوی شو. دلته تر اوسه پورې چې ما څه درته ووایي په هغې کې ستاسو د سوال جواب حل شوی. که تاسو ته داسې میسیج راشي یا ایمیل راشي چې تا دومره پیسې ګټلي او یا د بل څه لالچ درکولو کوشش کوي، نو هغې لینکونو باندې کلیک مه کوئ. نو د دې نه علاوه هغه اپلیکیشن چې ضروري نه وي هغه په خپل موبایلونو کې مه انسټالوئ. هغه دوستان چې د بل چا هیک کولو کوشش کوي، هغوی دپاره د قسم قسم ته اپلیکیشن ډاونلوډوي. نو دوی دا کوشش کوي چې د بل چا موبایل یا د بل چا اکاونټ به هیک کړي، نو شاید تر ډیره بریده پورې هغه کامیاب هم شي، خو حقیقت کې د موبایل هم هیک کېدی شي، ولې چې هغه اپلیکیشن کوم چې دی استعمالوي هغه هم داسې چا جوړ کړي چې هغه د موبایل ته لاسرسی پیدا کوی شي.
نو کوشش کوئ داسې اپلیکیشن څخه ډډه وکړئ کوم چې ستاسو د استعمال لپاره نه وي. که بیا هم غواړئ چې ځینې اپلیکیشن هغه تاسو انسټال کړئ د هغې ایپس پرمیشن ته بیا ډیر زیات سوچ وکړئ چې دا ایپس ته مونږ کوم پرمیشن ورکو، آیا دا د ایپس پورې تړاو لري. بعضې داسې ایپسونه وي چې هغوی مونږ نه د کانټیکټ اکسس غواړي، مایکروفون اکسس غواړي یا د سټوریج اکسس غواړي. حال دا چې هغې ته د دې څه ضرورت نه وي. نو تاسو پوه شئ چې د دې اپلیکیشن ډیولپر کوشش کوي زموږ موبایل ته لاسرسی پیدا کړي. نو ډیر با احتیاط څخه کار اخلئ. اکثر هم د اپلیکیشن پرمیشن په وخت کې به ډیر احتیاط کوئ. کم پرمیشن لازمی کم ایپس ته هغه ورکوئ، د دې نه اضافه پرمیشن مه ورکوئ. نو دلته مو دا وړه شیان د انټرنیټ په دنیا کې د دوکې څخه بچ کوی شي. نو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي وئ چې هیکران څنګه زموږ موبایلونه هیک کوي او د دې نه څنګه بچ کیدی شو. که د دې ویډیو نه مو څه زده کړي نو ضروري لایک کړئ، نو خپلو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ چې تر څو هغه هم د باره معلومات وشي. او که تاسو سره دې په اړه کومه څه پوښتنه وي او یا تاسو سره داسې کومه څه پیښه شوې وي نو ماته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. که دې چینل ته نوي نو دا چینل در سره سبسکرایب او بیل نښانې هم کلیک کړئ تر څو زما راتلونکې ویډیوګانې ټول مخکې تاسو ته ورسیږي. د لیدو مو منندوی یم. د خدای په امان. سبسکرایب کړئ سمارټ افغانستان او بیل آیکن هم کلیک کړئ د تازه ټکنالوژۍ خبرو لیدو لپاره په خپله ژبه کې.